کله به هم خپل بچی ته دا نه وایې چې د کوره وځه، کله به هم خپل بچی ته دا نه وایې چې ګوره دې کور ته رانه شي. دا هغه خطرناکې جملې دي چې د دې د وجو نه د ډیرو ځوانانو ژوندونه خراب شوي دي او په کلونو کلونو بیا کورونو ته نه دي راغلي. دغه وخت کې دا مور او دا پلار د سوخت نه دا خبره کوي، هغې مطلب هرګز دا نه دی چې زما کور ته به ته نه راځې، خو چونکې دا خو د په الفاظو کې ووي د هغه دماغو ته لاړل، هغه چې بیا کله هم کور ته راځي هغه ته دا پیغور ودرېږي چې ما ته خو مې مور وي چې د کور ته به نه راځې، ما ته خو مې پلار وي چې د کور ته به نه راځې، زه به په کومو سترګو دا کور ته ځم. هغه بیا دغه کور ته بیا کله کله نه راځي. مونږ به د ماشومانو سره چې کله رویه ساتو ابه څنګه ساتو، او که مونږ غواړو چې دا ماشومان دې زمونږ نصیحت ومني نو په کوم وخت کې ورته نصیحت کوو؟ اهم دی که نه دی؟ لکه کله کله مونږ یو ماشوم ته نصیحت وکړو هغه نه مني، هغه ځکه نه مني چې هغه وخت د نصیحت کولو نه وي. اوس راځو تاسو نه ما یو سوال دی، سوال دا دی تاسو به جواب د دې لیکي نه، بس ما ته به فوراً دی جواب راکړئ. تاسو داسې چې ته شوي دي چې تاسو چېرته ګاډي کې ناست یې یا ډرایوینګ کوئ او یا چې کوم دی ډرایوینګ بل څوک خو تاسو روان یې په ګاډي کې او چې کوم ځای ته تاسو ځئ نو د هغه ځای نه پکې واوړئ، دا چې ته شوي دي داسې شوي دي، داسې کېږي انسان هر شي څه داسې کېږي که کله کله مونږ د هغه ځای نه پکې ور واوړو. دویم داسې چې ته شوي دي چې کله تاسو د خپل خوښې ویډیو ګورئ، که هغه کارټون وي یا که بل داسې سبق آموز ویډیو وي، تاسو هغه ګورئ او په هغې کې تاسو دونه ورډوب شئ چې تاسو خوا کې یو کس راشي کینی او تاسو ته پته مو نه لګي. داسې کېږي؟ داسې کېږي، بلکل کېږي. نیکسټ داسې چې ته شوي دي یو کاکا دی هغه درته قصه کوي او قصه د دونه په خوږ اواز سره شروع کړې ده او په خوږ انداز سره شروع کړې ده چې کله کله تاسو قصه کې دا محسوسوئ لکه چې تاسو په دې قصه کې ګرځئ او خلک وینئ او هغه پلانیز باغونه دي او ماشاءالله داسې چلو هغسې چلو او قصې سره سره تاسو ګرځئ. داسې چې ته شوي دي داسې ناعملي کېږي. ښه اوس دا ټول ولې داسې کېږي؟ په دې درې څلورو موقعو باندې په دې درې څلورو موقعو باندې زمونږ ذهن داسې شي چې هغه کومه خبره یا کوم کار کېږي نو هغې کې بلکل مکمل توجه کړي او د چارپیرچل نه ناخبره شي. نو مونږ په هوش و حواس کې یو، خو زمونږ دا چې کوم ذهن دی که نه الله رب العزت جوړ کړی دی نو په داسې قسمه وختونو کې او په داسې قسمه کارونو کې دی بلکل مکمل طور باندې په دغې چې کومه واقعه ده، کومه سټوري ده یا کوم دا ویډیو ده په دې کې بلکل چې کوم دی رک شي او د چارپیرچل نه خبرېږي. نو دې سټیټ اف مایند ته چې کوم دی مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو هیپنوټیک سټیټ اف مایند. یعنې په دغه وخت کې زمونږ دا ذهن هیپنوټایز شي. هیپنوټایز په اسانه ژبه کې چې مونږ داسې ووایو چې دغه وخت کې دا ذهن مکمل توګه باندې د ظاهري څیزونو نه وځي او په مکمل توګه باندې هغه څیز چې کوم څیز بیانېږي هغې کې ورشي او ورډوب شي، دې ته وایي هیپنوټایز. ټیک شو؟ اوس چې کله ستاسو ذهن کو هغه ستاسو یې که د ماشوم دی که بوډا دی که ښځه ده که سړی دی چې د هغې ذهن مکمل توګه باندې هیپنوټایز شي نو بیا د هغې بدن ریلیکس شي، بیا د هغې توجه ډیره زیاته شي او بیا چې کوم دی نو هغه ریسپانس ډیر ښه ورکوي. یعنې ته چې کومه خبره کوې که نه هغه ډېر په ښه طریقې سره اخلي. اوس مونږ به ون بای ون وایو څنګه چې ګوره زمونږ زړه دی نو چې زړه دړکن معلوموي نو ډاکټران څه لیکي؟ ای سی جي. هغه ای سی جي سره مونږ ته معلوموي چې د زړه دړکن برابر دی که برابر نه دی. نو که چې چا د زړه دړکن برابر نه وي ویره انجیوګرافي وله وکړې وي داسې ښکاري خدای نه خواسته وال به بند شوي وي یا د زړه رګونه یې بند شوي وي. هغه د څه نه معلوموي؟ هغه د دې نه معلوموي چې د زړه دړکن غیر معمولي طور باندې ګډ وډ شوي دي نو ځکه هغه وایي چې د دننه په زړه کې څه مسله ده. دغه شانتې د ذهن زموږ ذهن چې کوم کارونه کوي کوم اکټیویټیز کوي نو د هغې یو قسمه فریکوینسي او دړکن دی. کله چې زمونږ د ذهن فریکوینسي د 4 نه والا 7 پورې وي نو زمونږ ذهن
نصیحت کولو ته عمل کولو ته مکمل توګه باندې څه کیږي تیاریږي. اوس دغه وختونه به مونږ معلومو کم وختونه کې چې زمونږ د دماغو فریکوینسي د 4 نه والا 100 پورې وي هغه وختونه به ان شاء الله العظیم یو په یو مونږه پاغي باندې خبرې کوو. نو کو دغه 15 وختونو کې تاسو خپل ماشوم ته نصیحت کوئ نو تاسو د ماشوم د ذهن فریکوینسي به سوي د 4 نه والا 100 پورې وي نو دی به تاسو نصیحت په اسانه باندې قبلوي او تاسو ته به هیڅ قسم مشکل بیا ناراضي وهل ټکول ضرورت بنوي. اوس د 4 نه والا 100 پورې چې کله زمونږ د دماغو فریکوینسي دي کنه نو دی ته مونږه تیټا سټیټ هم وایو. کوم سټیټ وایو؟ تیټا سټیټ. الفا بیٹا او تیټا سټیټ چې کوم دی نو دی کې یو دی تیټا سټیټ. تیټا سټیټ هغه دی چې په کم کې زمونږ دماغ بالکل دی خبرې ته تیار وي چې تاسو ښه خبره ووري او وی مني هغه سټیټ ته مونږ وایو تیټا سټیټ یا د فریکوینسي د 4 نه والا 100 پورې. اوس تاسو د سلایډ تاسو وګورئ چې کله موږ د زړه دغه معلومو نو هغه ای سی جی په ذریعہ سره معلومو او کله چې موږ د دماغو اکټیویټي معلومو نو هغه د ای ای جی په ذریعہ سره معلومو. زما مور به د خدای پاک وبخي هغه ته هارت اٹیک شو او هغه چې کله هسپتال کې وو نو هغه وی چې یاره د دې کنډیشن دا دی چې دوی چې کم دنو د هارت اٹیک د وجنه هغه د دنیا نه رخصت شوی دي. ما یو ملګری وو ما یاره د خدای د پاره بشي ته داسې وکړه د ای ای جی ورته وکړه چې د دماغو پته ولګي چې دماغ اکټیو دی که اکټیو نه دی. هغه د هغې نه پس چې هغه وکړ نو بس زه مطمئن شم چې زما مور وفات شوی د خدای پاک دې وبخي. مطلب مې د خبرې دا دی چې د دماغو اکټیویټي معلومولو دپاره هم یو ټیسټ چې هغې ته مونږ څه وایو ای ای جی. اوس چې د دماغو کله پته ولګېږي چې د دې ای ای جی مطابق د فریکوینسي د 4 نه والا 100 پورې ده دغه موزون وخت د نصیحت لپاره. اوس هغه څنګه دی اب کم وختونه وي امونږ 1 بای 1 وایو. کله هم چې تاسو غواړئ چې ماشوم ته نصیحت وکړئ نو تاسو به لومبې دا معلوموئ چې آیا دا هغه وخت دی د نصیحت کولو او که نه دی. لومبې خبره کله چې ماشوم اوده کیږي دا باندې خوب له جوټې ورکوي که نه ټالی ورکوي یا د اوده کېدو وخت وي دغه وخت کې بیسټ وخت د نصیحت کولو. دغه وخت کې د دې ماشوم دماغ سوي په تیټا سټیټ کې وي یعنی د 4 نه والا د 100 فریکوینسي پورې د سوي هغه د دماغو سټیټ برابر وي. دویم کله چې ماشوم سحر را پاسي او دی فریش وي نو دغه فریش وخت کې به دته نصیحت کې او پازیټیو خبرې به کې نو دا به د په عمل کې راځي. 2 وختونه شو. دریم وخت کله چې تاسو سم ماشوم ته نصیحت کول غواړئ نو هغه نصیحت ته د قصې په شکل کې وکړه. هغه نصیحت ته په شکل کې وکړه د قصې په شکل کې نو چې کم وخت هم وي کو سحر وي ماسپښین وي مازیګر وي خو چې ته قصه شروع کی نو د دماغ هغه تیټا سټیټ ته لاړ شي او د نصیحت قبلولو ته بالکل تیار وي نو چې په هغه قصې کې کم نصیحت وي دی فورا قبول کی او ستا کار وشي. سلورم کله چې ماشوم کارټون ګوري خو غلط کارټون خبره نه کوم بعضې کارټونان انتهایی خطرناک دي. کله چې ماشوم یو ښه کارټون ګوري یا یو ښه ویډیو ګوري سټوري ګوري چې په ویډیو په شکل کې نو دغه وخت کې دا ماشوم چې کوم دی انتهایی فوکسډ وي نو په دغه وخت کې چې د دته په د دې ویډیو په شکل کې د دې کارټون په شکل کې دته چې کوم نصیحت کیږي دی فورا قبلای. یعنی کو چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو ماشومان دی نصیحت قبول کی او ستاسو د خبرې مطابق د ژوند تیر کی نو هر هغه ویډیو ورته لګول پکار دي یا کارټون ورته لګول پکار دي چې هغه د ده لپاره بهتر وي او د مستقبل لپاره او د موجوده حالت لپاره د فایدې وي او که نقصان وي نو ګورې ځان به د ماشومانو نه خلاصوي چې زه بس کارټون ورته ولګوم زه به په کچن کې کټوی پخه کړم دا هم د ده لپاره پخوم کړم نو ما سره خو ټایم نشته دی نو د کټوی ټایم خو د سره نشته دی خو دغه ماشوم به بیا سبا دونه بېسره شي چې د کټوی نه به دې موکاږي د سمسې نه به دې موکاږي د جامو نه به دې موکاږي خو بیا به رغېږي بیا نه. نو معلومه دا خبره شوله چې کومې خبرې د ویډیو په شکل کې یا د کارټون په شکل کې ماشوم ته مخې ته راشي هغه فوز ځکه چې هغه وخت کې د هغه دماغ بالکل په تیټه سټیج باندې وي. او پنځم دا دی چې کله مونږ ډرایوینګ کوو خصوصي توګه باندې
چې ډرایوینګ په هغه لار باندې کوو چې په کومه لار باندې مونږ روزانه ځو راځو. نو چې په هغې تاسو ډرایوینګ کوئ که نه نو تاسو ته خو پته ده چې کوم ځای کې بریکر دی نو تاسو په هغه لاره روان یې نو تاسو بالکل لکه ډرایوینګ ته ډېر سوچ نه تاسو اکثر په خپلو سوچونو کې هم روان یې نو خپل هغه سوچونه هم ورسره کوئ او هغه ډرایوینګ هم ورسره نو چې مخې له څه راځي که نه نو هغه ستاسو په ذهن باندې اثر غورځوي. نو دا 15 حالته دي چې په دې کې د انسان ذهن په ټیټه سټیج کې وي او د نصیحت کولو او قبلولو ته بالکل تیار وي. کو د دې نه علاوه ماشوم ته نصیحت کې، زنانه ته نصیحت کې، سړي ته نصیحت کې هغه قبلولو ته نه وي تیار. صحیح ده جی. اوس ون بای ون به مونږ دا ډسکس کوو. لومبه خبره دا ده چې کله یعنی مایند چې کوم دی نو په ټیټه سټیج کې وي نو په دغه وخت کې زمونږ بدن هم ریلیکس وي، زمونږ فوکس یعنی توجه هم زیات سیوا وي او مونږ یو څیز تصور کې هم په اسانۍ سره راوستی شو. لکه څنګه د سایکالوجي دا اصول دی چې د 9 کالو پورې ماشوم چې وي نو د هغه ذهن تھرو آؤٹ په ټیټه سټیټ کې وي. نو 9 کالو پورې ماشوم به تاسو چې کوم تاسو نه سوال کوي، تاسو نه به تپوسونه کوي، تاسو به هغه ته نه غوسه کېږئ، هغه لرنینګ کوي، هغه ستاسو نصیحت او ټول څیزونه اوري. د دغې وجې نه د 9 کالو پورې پکار نه ده چې ماشوم سکول ته ولېږلی شي. اوس به تاسو وایئ چې موږ خو د سکول اډمیشن خرابې، موږ خو چې د 15 کالو ماشوم وي چې راوشي زموږ د سکول اډمیشن سیوا شي. نو دې کې یو خبره ده، خبره دې کې دا ده چې کور کې داسې ماحول موجود وي چې هلته یو ماشوم سوال کوي او مور پلار له جواب ورکوي، هلته یو ماشوم یو څیز ګوري او وایي چې دا څه دی او مور پلار ورته هغه مکمل توګه باندې ایکسپلین کوي، د هغې وضاحت ورته کوي. نو بالکل ماشوم نه پکار چې 9 کالو پورې ماشوم سکول ته ولېږي. خو که بالفرض و تقدیر په کور کې داسې ماحول وي چې کنځلې وي، وخل وي، غربول وي، نو د هغې نه خو بیا سکول ښه دی که نه. ځکه چې دا ماشوم کنځل هم زده کوي، وهل هم زده کوي، غربول هم زده کوي. نو چې هلته دغه زده کوي نو کم از کم سکول کې خو وهل نشته دی که نه، الا ماشاءالله سکول کې خو وهل نشته دی کنی بی پرس کا. نو سکول کې چونکې وهل نشته نو ځکه بیا مونږ کمپیریټیو وایو چې بیا پکار دی. خو بیا به سکول ته راشو نو سکول والا له پکار دی چې 9 کالو پورې ماشوم وي نو هغه ته داسې اکټیویټیز کوي چې د هغه دماغ کې سوال راځي او د هغه سوال جواب دی ولا استاد په ښه طریقې سره ورکوي. نو دا ماشوم به نسبتاً د نورو نه ډېر هوښیار وي، نسبتاً د نورو نه به ډېر خود اعتماده به وي، نسبتاً د نورو نه به ډېر ښه فیصله کوونکي وي په مستقبل کې. خو که چېرې فرض کا ماشوم په سکول کې سوال نشي کولی، ماشوم په سکول کې سوال وکړي او هغه ته سخت خبرې وشي او هغه ته جواب میلو نشي، نو دغه سکول بیا ماشوم د انسان تخلیقي صلاحیتونه ختموي. دغه سکول د ماشوم انسان چې کوم دی خود اعتمادي ختموي. دغه سکول د ماشوم چې کوم دی نو هغه خوشحالي ختموي. دغه سکول بیا د ماشوم چې کوم دی د قوت فیصلې چې کوم صلاحیت دی هغه بیا ختموي. نو ځکه پکار دی چې یا مور پلار په 9 کالو پورې په خپل کور کې وساتي او د هغه د پوره د سوالونو جوابونه دی ورکي، او یا چې سکول ته راشي نو سکول والا له پکار چې د 9 کالو پورې ماشوم وي نو زیات نه زیات ته هغه په دې باندې مایل کی چې هغه زیات نه زیات تپوسونه وکړي او دا استاد ورته زیات نه زیات جوابونه ورکړي. نو تاسو به دغه ماشوم کې او په نورو ماشومانو کې به واضحه فرق محسوسوئ. تیر هفته نه بله هفته پر ورځ باندې ما خپل لور تقریبا 4 کالو کې 2 والا ده ځان سره راوستې وه. تاسو یقین په خدای وکړه د کولاډیر نه والا تر دې ترنو پورې چې کم تپوسونه هغې کړي که نه نو یو 12 تپوسه خو به هغې په لاره کړي. بابا دا شیشې دی، بابا دا شیشې دی، بابا دا ولې، بابا دا شیشې دی، بابا دا ولې. ما سوچ کو ما ګوره سکول ته خو نه ځي خو لرنینګ روان دی. اوس تاسو ته زه دا وایم خو چېرې فرض که ما ورته ویلې وې چې چپ شه تپوس مه کوه او بس ته څنګه چغ چغ دې شروع کړي دي، نو تاسو راته ووایئ چې دې ماشومې کې به سبا خود اعتمادي وي. تاسو راته ووایئ چې دا ماشومه به سبا بیا تپوس د استاد نه کولی شي
نه بشي کولی. نو کو په کور کې دي نو مور پلار له پکای چې ماشوم د سوال او د تپوس کولو نه منع کوي، او کو په سکول کې دي نو استادانو له پکار چې ماشوم د سوال او د تپوس کولو نه منع کوي، بلکې پکار دا چې تاسو ماشومانو کې دا صلاحیت پیدا کړئ چې هغه بار بار تپوس وکړي شي. او کو چې کوم ماشوم کې د ښه سوال کولو صلاحیت نه وي نو په معاشره کې به د مثبت بدلون راتلو صلاحیت هرگز پیدا نشي. دی به همیشه معاشره چې په کوم اړخ روانې دي او په هغه اړخ روانې، او کوم ماشوم چې په کې دا صلاحیت راغی چې هغه په څیزونو کې تپوس کوي نو هغه کې به الله رب العزت د معاشره کې د ښه بدلون راوستلو صلاحیت هم پیدا کوي. تاسو د فقه کتابونه تاسو چې کله ولولئ کنه نو زمونږ ائمه حضرات چې کوم وو د خپل استادانو نه به نه صرف تپوسونه کول بلکې د هغې د جواب د هغې چې به کوم جواب ورکړه هغه به هم د احترام سره سره خپل دلیل به ورسره پیش کو. امام ابو حنیفه رحمه الله وګوره، امام ابو یوسف رحمه الله وګوره، امام محمد رحمه الله وګوره، نو دی به د خپل استاد چې کوم جواب ورید نو وسره به خپل دلیل هم پیش کولو. ځکه خو نن تاسو وګورئ هغه د فقه امامان جوړ شوي دي، او تاسو زموږ د سکولونو نظام کې وګورئ او تاسو نورو نظامونو کې وګورئ په کوم نظام کې چې شاګرد ته د سوال کولو صلاحیت ور نه کړی شي هغه ماشوم کې د ماهر جوړېدو صلاحیت هرگز نه پیدا کیږي، هغه ماشوم کې د مخ کې تلو صلاحیت هرگز نه پیدا کیږي. نو لہذا مونږ به څه کوو د ماشومانو کې به د سوال کولو صلاحیت پیدا کوو. صحیح شو؟ نو تیټا سټیټ کلیر شو چې کله مونږه ماشوم چې کوم تیټا سټیټ کې هغه لرننګ ډېر کی جی پلی ګروپ یو ماشوم دی 5 کالو ماشوم او په پوزه کې کاڼي ورغلی دا کاڼي چې کړو نو دی ورنل نو دی ماته وی چې دا هسپتال ته بوزل ما بار بوتل ما دوی سر دا به څنګه راوځي مې دا خو سوچم مې دا یو پوزه باندې چې په دې خزورو کې راوځي چې بس ماشوم کې ناست او شروع کړه دا کلک نیولې او کاڼي راوځي. ماشاءالله ماشاءالله. مطلب دا چې 5 کالو ماشوم او هغه وی اوټ پیدا کولو کوشش کوي. اوس کله چې مونږه اود کېږو د اود کېدو په وخت کله چې سړی دا بیخي خوب ورغلی کنه یا خوب ته نږدې وي نو دغه وخت کې د دماغ چې کوم دی د هغې فریکوینسي د 4 نه والا سطح پورې وي نو دغه وخت کې چې کومه خبره دی ووري کنه هغې په دماغو کې پرته وي او په اسانۍ سره په هغې باندې عمل کولی شي. نو د اود کېدو وخت کې په کار دی باندې مخکې ایکسپلینیشن نور هم را روان دی. دریم کله چې انسان راپاسي او د دماغ فرش وي نو هغه وخت کې هم د برین چې کوم دی د هغه فریکوینسي د 4 نه والا سطح پورې وي نو د کې فوکس ډیر وي د چې کوم د دماغو فریکوینسي ده کنه نو د دماغو فریکوینسي ټیټا ته رسیدلی وي د 4 نه والا سطح پورې وي او چې دغه وخت کې د ذهن کې کم څه زمرازي نو د فورا هغه اخلي. او زما تجربه دا شوې ده کله کله چې زمونږ په 12م کې وو او مونږ به د سحر کې سټډي کوله نو او مونږ ته ډېره زیاته یادېدله نو د هغې وجه دا وه چې زمونږ به دماغ فرش وو هغه څیزونه به یې اغوستل. نو دغه وخت کې ګریټیچیوډ او پازیټیو ګایډنس ډېر په اسانۍ سره راځي. او کله کله چې مونږ سټوري اورو نو په هغه وخت کې هم د دماغو د فریکوینسي د 4 نه والا سطح پورې ورسیږي نو هغه سټورۍ کې چې کوم نصیحت وي او فوراً دی قبول کړي. او کارټون او ویډیو کې هم چې څه څیز وي که هغه غلط وي نو دی به غلط اخلي او که هغه ټیک وي نو دی به ټیک اخلي. ماته یو کس واتساپ وکړو ویل زما ماشوم چې کوم دی په نه څه خبره باندې غوسه کېږي او په نه څه خبره باندې هغه بل رور وخي او لوی لوی چغې وخي. ما یې ښه ما یې تاسو ډاکټر ته خو میډیکل پرابلم وي هغه چې ایز سچ داسې پرابلم نشته دی. بیا ما ورته وویې ما یاره دې کارټون ګوري وي او بس بل څه کار نشته وي کارټون ته ناست دي. ها ما وی کوم قسمه کارټون ګوري نو هغه قسمه کارټون چې کوم کې زیاتې جګړې وي وخلو چغې وي هغه یې کته. نو ما چې ته ورته دغه ښې خو هغه عمدقه څیز اخلي نو لازمي خبره ده په کور کې هغه ته کارټون نه نور نه کارټون جوړ کړي هغه وخت یو غربوي بل څیز نه کارټون جوړ کړي هغه وخت یو غربوي. نو لازمي خبره ده چې د کارټون دوران کې ماشوم هغه څیز انټرنلایز کوي. او د ډرایوینګ وخت کې هم عمدغه دماغ چې کوم دی هغه اړخ ته ځي چې کوم 4 نه والا 7 فریکوینسي پورې دا هغه وي. اوس د سحر وخت کې چې کوم نصیحت وشي نو هغه وخت کې زمونږ چې کوم 15 حواس دي هغه الرټ وي هغه د څه دی د لیدلو د اورېدلو د څکولو
او د بل څه دی د ټچ کولو او د سمیل دا ټول چې کوم دی الرټ وي. د دې د وجې نه میکسیمم انفارمیشن زموږ دماغ ته راځي او موږ په اسانۍ سره نصیحت اخلو. دې نه علاوه کله کله چې ماشومانو ته تاسو قصه کوئ که نه قصه، نو د هغه قصې په وخت کې هغې کې کو فرض کا خو خصوصیات وي، نو دا ماشوم ذهن چونکې هغه وخت کې تیز وي د 4 نه واله سطح پورې وي، نو دی وایي چې زه به هم دقه شانتې خصوصیات په ځان کې راولم. او که خدای نه هاسته بد خصوصیات په دې قصه کې وي، نو دی به هم دقه شانتې کوشش کوي چې زه به ځان کې دا خصوصیات راولم. نو کوشش پکار دی چې ماشوم ته کلم تاسو قصه کوئ، نو هغې ته تاسو وګورئ چې دې کې به دته څه نصیحت حاصلیږي. مونږ چې کله ماشومان وو، نیکه به راته قصه کوله، نیا به قصه کوله، په کتابونو کې به قصه وه، او آخر کې به د هغې نتیجه هم لیکلې وه. ویله د دې قصې هغه نتیجه څه ده، نو هغه نتیجه به هم لیکي چې د دې قصې نه دا سبق تاسو ته حاصلیږي. نو معلومه دا خبره شوله چې کومه خبره په قصه کې موجود وي، نو دقه شانتې اخلاق، کردار او رویې دا اوریدونکي بیا په خپل ځان کې راولي. د دې وجې نه دا غلط ټیک ټاک او غلط قسمه ویډیوز، غلط قسمه فلمونه دا د سمو کورنو او خاندانونو زنانه، نارینه او ماشومان غرق او تباه کی. ځکه چې هغه په دغه کې ګوري چې ماشاءالله دې کې خو مزیدي سبق مبق مو وایه او ماشاءالله ډالرې به ګټې، او محنت مه کوه ماشاءالله پیسې به ګټې، او ماشاءالله نن دې خوا چکر او بل اخوا چکر او بل اخوا چکر، هم د سبق نه پاتې شي، هم د کور د ښو اخلاقو نه پاتې شي، هم د نورو څیزونو نه پاتې شي، ځکه چې هغه ویډیو کې څه وي هغه دې انټرنلایز کړي. نو د قصې کې بنیادي طور باندې دا انسان ذهن ته راځي. انسان ډرایوینګ کوي، نو دغه وخت کې دا انسان ذهن د 4 نه واله سطح پورې وي، نو د چې دې څه څیز وویني فوراً د هغه دماغو ته راځي. او د دې د وجې نه تاسو کو کراچۍ ته لاړ شئ، لاهور ته لاړ شئ، ایون چارسدې او پېښور ته راشئ، نو د روډونو سره خوا کې غټ غټ بورډونه لګولي وي، هغه بورډونو باندې مختلف پوسټرې لګېدلې وي. د دې نفسیاتي اثر دا دی چې په څوک په دې بار بار تېرېږي که نه، نو هغه خپل ډرایوینګ خو دې ته چې یو نظر وکتل د ذهن ته هغه څیز لاړه، او چې هغه څیز لاړه نو سبا به دې دغه څیز اخلي یا د دغه اړخ ته تلو کوشش به کوي. نو دا بل بورډز چې ورته وایي دا غټ غټ بورډونه د روډ د پاسه ځکه لګېدلې وي چې په دې باندې ډرایور بار بار ځي راځي او دې هغې ته ګوري، نو د ذهن ته دا خبر راځي، نو دې فوراً قبوله کړي او د هغې نه متاثره شي. اوس څه غلطیانې دي چې هغه اکثر مور پلار کوي. لومبۍ غلطي خو دا ده چې د شپې کله ماشومان اوده کېږي که نه، نو ماشومانو ته به چې کوم نصیحت کولی شو، ښه قصې بیانولی شو، هغه خو به کوو. خو بعضې مور پلار دا غلطي وکړي چې هغې د ماشومانو نیګیټیو مایند پروګرامینګ وکړي، د دماغو منفي پروګرامینګ وکړي. په کوم انداز کې؟ لکه مثال په توګه باندې څوک چې خپل ماشوم ته دا وایي چې اوسه پورې ته ویښ یې، د شپې ورته وایي چې ته اوسه پورې ویښ یې، سهار به ګورې بیا پاڅېدی نه شې، نو دغه وخت کې خو دماغ ډېر تیز وي، نو تا د خپل ماشوم ذهن کې دا خبره واچوله چې ته به سهار نه شې پاڅېدی، نو دا چې سهار ماشوم پاسي که نه، نو دی په وهلو او ټکولو باندې بیا پاڅېدی، بیا پاڅېدی نه شي. خو که دغه وخت کې ته ورته دا ووایې چې بچي اوده شه، انشاءالله ته به سهار وختي پاسې. ګوره دا خبره بله اړخ ته مونږ واړو، بچي اوده شه انشاءالله ته به سهار وختي پاسې. نو د ده دماغو پروګرامینګ داسې دا وکړه چې زه به سهار وختي پاسم، نو که دې لږ غوندې لم لیټ هم کړي، دی به بیا هم انشاءالله العظیم سهار وختي پاسېدی شي. یعنې د شپې به ماشوم ته دا نه وایي چې ته به سهار نه شې پاسېدی، که نه شي پاسېدی دې ورته ووایي بیا به هغه نه شي پاسېدی. او که ته ورته ووایي چې وختي اوده شه بچې انشاءالله سهار به وختي پاسې، نو بیا به هغه وختي پاسې. د هغه پروګرام کې بار بار داسې ویل پکار. کله کله مونږ یو جمله ووایو، د هغې جملې د وجې نه د انسان چې کوم دی پورا رویه بدل شي او د هغه دماغ کې چې کوم سوچ دی هغه بدل شي. دویم چې کله مونږ ماشوم ووینو که نه او هغه باندې چغه راوکاږو، خبرې
هغه د دې نه څه تاثر اخلي؟ که دا د ماښام یعنې د شپې په وخت کې وي، که دا د سحر پاسېدو په وخت کې وي، او کم وخت کې چې وي چې د دماغ چې کوم دی دا تیټه سټیج کې وي، نو چې د باندې مونږ چغه راوکاږو نو دا ماشوم وایي چې ته کله یو بل څوک پاسې نو چغه به پرې راوکاږې، چې بل چاته نصیحت کې نو چغه به پرې راوکاږې، چې بل څوک ښه کار ته رابلې نو چغه به پرې راوکاږې. نو دا ماشوم دا دماغ دغه خبره داسې واخلي چې ښه دا پلار مې راته چغې وایي نو سبا چې زم دا خپل رور پاسوم نو په چغو به یې پاسوم. نو لہذا که د اوده کېدو په وخت کې وي نو به ورته مونږ نګیټیو خبرې نه کوو، او که د پاسېدو په وخت کې وي نو به پې چغې نه وخو، په وهلو ټکولو به یې نه پاسو، په مینه به یې پاسو. نو د هغه دماغ کې به دا خبر راځي چې سحر څوک پاسي نو هغه مونږ په احترام، په مینه او محبت به یې پاسو، په چغو به یې نه پاسو. نیکسټ دا خبره ده کله چې مونږ ماشوم ته نصیحت کوو او دا جمله ورته ووایو، دا خیر مونږ د هغه دغه دپاره وایو، د ښې دپاره وایو، خو دا جمله انتهایی خطرناکه ده چې ته ډېر زیات بدتمیز او غونډه روس چې کوم دی تا زه دې پوزې له راوستم. دا جمله چې د ماشوم ته ووایي چې ته ډېر زیات بدتمیز او غونډه روس تا زه دونه تنګ کړم چې دې پوزې له دې راوستم، بس تا د ماشوم شخصیت مکمل توګه باندې ختم که او ماشوم ذهن کې در راغلل چې زما نه خلک تنګ دي او زه یم بدتمیزه. نو بیا دغه ماشوم چې سم کار کوي که نه، سم کار کوي او هغه په ذهن کې لومبې هم دا خبر راځي چې یاره زه خو اسم بدتمیز یم او اسم راته وایي چې ته بدتمیز یې، نو بس مړه کوی، نو هغه بیا نور هم بدتمیزه شي او دا مور پلار ته بیا نور هم غوسه شي. نو چې دوی نور غوسه کېږي نور بدتمیزه کېږي، چې دوی نور غوسه کېږي نور بدتمیزه شي. نو مونږ له پکار دی چې بچو ته هرګز دا نه وایو چې زه تا نه تنګ یم، مونږ به هرګز بچو ته دا نه وایو چې زه تا نه پوزې له راغلی یم. که چېرې مونږ دا ووې نو ماشوم چې څه کارم کوي وی اسم رانه مور پلار تنګ دي، نو اسم رانه پوزې له راغلي، نو راشه پکې کوه چې څه کوې نو هغه کوه. نو بیا ماشوم نور هم چې کوم دی هغه تنګ شي. کله به هم خپل بچي ته دا نه وایې چې دا کوره وځه، کله به هم خپل بچي ته دا نه وایې چې ګوره دې کور ته رانه شي. دا هغه خطرناکې جملې دي چې د دې د وجو نه د ډېرو ځوانانو ژوندونه خراب شوي دي او په کلونو کلونو بیا کورونو ته نه دي راغلي. دغه وخت کې دا مور او دا پلار د سوخت نه دا خبره کوي، هغې مطلب هرګز دا نه دی چې زما کور ته به ته نه راځې، خو چونکې دا خو د په الفاظو کې ووي د هغه دماغو ته لاړل، هغه چې بیا کله هم کور ته راځي هغه ته دا پیغور ودرېږي چې ما ته خو مې مور ویل چې د کور ته به نه راځې، ما ته خو مې پلار ویل چې د کور ته به نه راځې، زه به په کومو سترګو دا کور ته ځم، هغه بیا دغه کور ته بیا کله کله نه راځي. نو داسې قسمه خطرناکې جملې به کله هم خپل بچو ته نه استعمالوي. صحیح ده جی؟ دا خصوصي توګه باندې مونږ ته عامې خبرې ښکاري، خو دا دونه خطرناکې خبرې دي چې دا د ماشومانو او د ځوانانو ژوند خرابوي. دویم دا خبره مونږ همیشه خپلو بچو ته نه کوو چې ته همیشه چې کوم دی ناوخته وده کېږي او ناوخته پاسې. کله چې تا خپل بچي ته ووایي چې ته ناوخته وده کېږي او ناوخته پاسې، نو تا د دماغو کې هغه پروګرامینګ وکړه چې زه ناوخته وده کېږم او ناوخته پاسم. د دقې وجې نه کله کله بعضې ماشومان په ذهن کې دا ووایي چې زه وختي پاسم زما بیا وي طبیعت ګډوډي. طبیعت یې ګډوډ نه وي، د مور پلار والا په ذهن کې دا خبره اچولې ده چې زه ناوخته وده کېږم او ناوخته پاسم. بله ورځ قاري صاحب دلته راغلی و امتحان له، ما ته تپوس وکړو، ما یې قاري صاحب محترم تاسو د شپې څه ټایم وده کېږئ؟ تاسو خو مدرسه کې هلته ماشومانو ته قرآن ښایئ. وی یاره داسې 11 او د 11:30 ترمنځ زمونږ وده شو. نو ما بیا سهار څه ټایم پاسئ؟ وی په کم 4 بجې پاسو. اوس تاسو راته ووایئ چې زمونږ په کور کې مونږه 10 او 10:30 بجې وده شو، نو مونږه په کم 4 بجې پاسو نه پاسو. هغه د خپل دماغو پروګرامینګ داسې کړی دی که زه 10 بجې وده شم او که 11 بجې وده شم، زه به په کم 4 بجې پاسم
او ماشاءالله ښه صحتمند ښه حشاش بشاش او اسپروانه وه او زما او ستا ماشوم د دې خبرې د وجې نه چې ته ناوخته پورې ویښې او ناوخته پاسې هغه ماشوم ما د خپلو الفاظو د وجې ناراسته که نو کوم ورځ چې هغه وختي پاسې بیا په سر دړي بیا په سر دړ وي او د هغه قاري صاحب په سر اړو در راځي نه هغه وختي پاسي او اس پروا نه لري. نو داسې قسمه جملې به مونږ خپلو ماشومانو ته نه ادا کوو چې ته ناوخته اوده کېږي او ناوخته پاسې. لکه زه خپل ما عادت دا دی بچی میراث دی نه به تاسو خیر تپوس کې زما نر بچی دی بچی وختي به پاسو او کو وختي خامخا انسان دی کله وختي شي کله ناوخته شي نو بیا هم په وخلو په غربولو نه همدا بچی وختي پاسه بچی وختي پاسه بچی وختي پاسه. نو کلم چې تاسو وخل غربول او سخت الفاظ استعمال ک د ماشومانو رویه به هم قشانت جوړیږي څنګه چې تاسو الفاظ وي. سحر کې مونږ کله کله غلطي کوو دا غلطي کوو وی زر پاسا د سکول ل باندې نا وخت کی د دې خبر د دې جملې څه مطلب دی د دې جملې مطلب دا دی چې کله تو سکول ته زین زر پاسا او چې سکول ته نه بیا ودوسا د دې اصل کې مطلب دا دی. نو دا ماشوم چې کله سکول ته زی نو بیا خو وختي پاسي خو چې چوټي وي یا چوټیانی وي نو بیا غوابانګ مال پاسي. دغه شانته ماشوم ته به دام نه وایو چې زر پاسه ستا د وجې نه په مونږ باندې ناوخته کېږي زر پاسه ستا د وجې نه په مونږ باندې ناوخته کېږي. د هغې بنیادي وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې مونږ لومبې او سحر کې په ماشوم باندې الزامونو بمبارمنټ شروع کړ ستا د وجې نه په ما باندې ناوخته کېږي دا الزام دی که نه دی نو چې زه په ماشوم باندې الزام ولګومه نو تاسو راته ووایئ که خدای نه خاصه په ما څوک الزام ولګي نو بیا زه د هغه خبره منمه د هغه په نصیحت باندې عمل کومه نو ماشوم به زما په نصیحت باندې څنګه عمل وکړي زه هغه باندې الزام ولګوم چې ستا د وجې نه ما باندې ناوخته کېږي. مونږ کله کله ماشوم ته وایي ستا د وجې نه زه وشرمېدم نو چې دا الزام زه په هغه باندې ولګومه نو هغه به بیا زما په نصیحت باندې کله عمل وکړي نو الزام تراشي به په ماشوم باندې هرګز نه کوو. صحیح ده که نه دي؟ دا یو ډیره خطرناکه خبره ده. کله کله یو ماشوم د هغه موازنه مونږ د خپل رور او د خور سره کوو د خپل رور او د خور سره کوو. تو ګوره که نه رور ته دی ګوره څونه ښې نمبر اخیستی دي تو ګوره د کاکا زوی ته ګوره څونه ښې نمبر اخیستی تو ګوره د پلاني زوی ته ګوره څونه ښې نمبر اخیستی دي او ته پکې د کار نه. هرګز به ګوره د خپلو ماشومانو موازنه د بل چا سره نه کوئ. تاسو ته هیڅ پته نه لګیږي چې کم ماشوم کې کم صلاحیت دی نمبر اغستل کو دا یو صلاحیت وي نو تخلیقي صلاحیت نور بلا د خدای پاک دی کېدی شي هغه ستاسو د ماشوم کې موجود وي او ته چې ورته څوک برابره کې هغه کې دغه صلاحیتونه نه وي نو هرګز به د خپل ماشوم موازنه نه د رور خور سره کوي نه به د پردي بچي سره کوي. نو یو د دې دا نقصان دی. دویم نقصان خبرې د دې څه دی کله چې تاسو موازنه د خپل زوی یا د لور د خپل خور یا د رور سره وکې نو تاسو ته چې هغه رور او خور ستانه خو ډېر تکړه دي نو دغه ماشوم په سترګو باندې دغه خپل رور خور بیا بدې لګي د هغې نه نفرت پیدا شي نو دا مور پلار گویا چې د خپل بچي په ذهن او په زړه کې د خپل رونو خویندو نه نفرت کری لګیا دی په څه سره په موازنه کولو سره نو خپل بچی به نه د بل چا سره دغه موازنه کوي او د خپل بچی به نه د خپل منځ کې د رونو خویندو سره موازنه کوي. زما دا لاس وګوره 15 ګوتې دي دا ټول یو شانتي دي ټول یو شانتي دي د دې خپل خصوصیات د دې خپل خصوصیات د دې خپل خصوصیات د دې خپل خصوصیات د دې خپل خصوصیات. اوس کو زه دې ته وایم د مټۍ ګوته چې ته د دې په شانتي ولې نه نو هغه دا به وایي چې دا زما په شانتي ولې نه ده چې څنګه د لاس ګوتې یو شانتي نه دي د یو مور پلار نه پیدا ماشومان هم یو شانتي نه دي او که دا یو شانتي وي نو پکار دی چې د ټولو شناختی کارت یو نمبر به وي پکار چې ټولو بایومیټریک یو شانتي وي د هر چا بایومیټریک بدل دی که نه دی نو خدای پاک خدا د یو بل نه مختلف پیدا کړي دي او زه یم چې زما بچي ټول یو شانتي وي
ټول د ډاکټران وي، ټول د انجینران وي، ټول د پروفیسران وي. داسې نشي کېدی. بعضې ماشومانو کې به څه تخلیقي صلاحیت وي، بعضې ماشومانو کې به څه لیډرشپ او د قائدانه صلاحیت وي، بعضې ماشومانو کې به د نظام د جوړولو صلاحیت وي، بعضې ماشومانو کې به د نظام د چلولو صلاحیت وي. نو که چېرې فرض که ټول ماشومان یو شانتې کې، نو دا ټول چې لیډران شي، دا نظام کې دننه خلک کار کوونکي خو بیا د کوم ځای نه راشي؟ نو لہذا د خپل ماشوم موازنه به د بل چا سره هرگز نه کوي. دا انتهایی نقصان دی. دا ماشوم سره چې خبرې کوو نو لهجه به څه ساتو؟ مدم ساتو. او خبرې په څه سره کوو؟ په اطمینان سره کوو. دویمه خبره، جملې به انتهایی اسانه استعمالو، یعنی خبرې به انتهایی اسانه کوو او اوږدې قصې به ماشوم ته نه کوو. تاسو د ماشومانو ته وګورئ که نه، هغې وړې او لنډې او پیچونې خبرې کوي که نه کوي؟ بلکل مختصر خبرې کوي. نو هغې همدقه شانتې غواړي چې ما سره دا مور پلارم پیچونې خبرې وکړي، او موږ هغې ته لوی قصې الټه چې کوم د غټ نصیحتونه مو ته شروع کړي وي، نو هغه پریشانه وي چې یاره زما خو پیچونې خبرې خوښې او مور پلار مې ته غټ نصیحتونه کوي، نو هغه پې بیا عمل نه کوي. نو ماشوم ته به ساده خبرې او وړې جملې به موږ استعمالو. دویم، کله چې ماشوم ته موږ خبره کوو که نه، نو په مثبت انداز کې به کوو، په منفي انداز کې به نه کوو. لکه څنګه، دا مثال په توګه باندې دغه ګیلاس دی، دا ګیلاس مه راخله، دا منفي ده، یعنې دې کې نیګیټیو دی، دا مه راخله. ټیک شو که نه؟ دا کار داسې مه کوه، دا نیګیټیو دی. اوس که چېرې زه هغه ته داسې ووایم چې بچې که دا ګیلاس ته راخلې او دا چې کوم دی نو مات شي، نو لاسونه به دې بې شي، او بچې دا ګیلاس چې ته راخلې اچې بچې زه دله راواخلم، نو عمقه خبره ته وکړه چې کوم هغه ګیلاس راغسته او تا ورسره هیلپ وکړه او ګیلاس ته له راواغسته، نو هغه کې خود اعتمادي هم پیدا شوله او تا هغه ته نیګیټیو جمله یعنې د مکوه جمله هم استعمال نه کړله. نو کوشش به کوئ چې ماشومانو سره به نیګیټیو جملې نه استعمالوئ او پازیټیو جملې به استعمالوئ. نو په دغه ماشومانو کې به د اقدام صلاحیت پیدا کیږي، دی به یو کار په خپله کولی شي. لکه زه تاسو یو اسان مثال در کوم. دا ماشومان اکثر داسې وي چې دی یو څیز ته ورخیږي او نشي ورختی، نو خیال مو کړی وي څه څیز ځان ته کېږي په هغې باندې ودرېږي. دا د کې تخلیقي صلاحیت دی. او که چېرې هغه یو څیز ته چې مه خیجه، نو د ذهن کې به کله هم دا خبر رانه چې ځان ته به یو څیز کېدم او په دې باندې به ورخیږم. نو کله چې یو ماشوم ته تاسو نیګیټیو جملې استعمالوئ، نو هغه کې د آوټ آف د باکس تھنکینګ، یعنې هغه تخلیقي هغه صلاحیتونه چې د هغې د وجې نه هغه مختلفې لارې او حل راوکاږي، هغه به پکې نه پیدا کېږي. دغه شانتې کله چې مونږ ماشومان لکه د سپیشلی د هوم ورک باره کې خبره کوو، نن نه پس به ګورې تا نه هوم ورک پاتې نشي. دا پازیټیو جمله ده او که نیګیټیو جمله ده؟ نیګیټیو جمله. اوس همدا خبره کوو مونږ داسې کوي چې بچې تاسو چې کوم دی د 5 بجو کې تاسو هوم ورک خپل کوئ، روستو خیر دی مکه خو 5 بجو کې تاسو دی له 1 غنټه وکاږئ. دا همغه جمله ده چې نن نه ګورې هوم ورک پاتې نشي. او که تاسو چې بچې تاسو به صرف 5 بجې کې خپل هوم ورک کوئ او وروسته بیا تاسو لوبې کوئ. نو چې کوم کار تاسو کوئ، تاسو چې دا به نه کې، نو د هغې الټرنیټ ورته وښایه چې هغه په کولو باندې مجبوره شي. د مثال په توګه باندې که ته ورته وایې چې دروغ به نه وی، دروغ به نه وی، دا یو جمله ده. او که ته ورته وایې بچي رښتیا وایه، رښتیاو کې ثواب دی، رښتیاو کې انسان خلاصیږي، رښتیاو کې د انسان د بدنامۍ نه بچ کیږي، د دې څه مطلب چې دروغ مه وایه که. نو چې مونږ اکثر هغه نیګیټیو جمله استعمالو، نو که مونږ پازیټیو استعمالو، اټومیټیکلی هغه نیګیټیویټي په خپله څه کېږي؟ ختمیږي. نو په دې طریقې سره مونږ د ماشوم هغه اخلاقي تربیت کوو. نیکسټ، کلم چې تاسو ماشوم سره سکار کوئ یا سکار ورسپارئ که نه، نو داسې حد ته به ماشوم نه بوزئ چې هغه ماشوم دا وګڼي چې دا کار جوړ ناممکنه دی او بالکل نه کیږي. داسې حد ته به ماشوم نه بوزئ.
د مثال په توګه باندې کو ماشوم له لیکل ورکوي نو تاسو دومره لیکل ورکوي چې هغه په اسانۍ سره کولی شي. کو ماشوم ته سکار حواله کوي نو اول کې دومره سکار ورکوي چې هغه په اسانۍ سره کولی شي. دا نه چې زه ستا ایمان ګورم او داسې ګران کار ولا ورکړي چې هغه ونه کړي شي نو د هغه په خپل ځان باندې بدګمانه شي او د هغه خود اعتمادي به ختمه شي. او دویمه خبره دا ده چې د هغه ذهن کې به دا امپاسبل لفظ نری دا به دونه ډیر زیات شي چې ډیرو څیزونو حل به په دنیا کې موجود وي او هغه به د ځانه وي چې نه دا خو ممکن نه دی. اکثر تاسو به خلک دا نوٹ کړي وي چې بعضې خلک په خپلو الفاظو کې دا جملې ډیرې استعمالوي چیرې دا کار ممکن نه دی، دا کار کیدی نشي. دا ځکه چې هغه ته په اول کې داسې کارونه ورسپارل شوي دي چې هغه د پاره ګرانو یا ونه کړي شو، د هغې د وجې نه هغه ناممکنات په ذهن کې راغلي دي. اخري خبره دا ده چې د ماشومانو چې کله مونږ پوهه کوو نو کو دا 15 وختونه نه وي نو په هغه وخت کې به دته مونږ نصیحت نه کوو، یا د هغه دماغ چې کم دی په تیټه سټیج کې نه وي نو هغه ته مونږ نصیحت نه کوو. مونږ به دغه وخت لږ انتظار کوو. هغه وخت څه دی؟ لومبی کم وخت دی؟ د اوده کېدو په وخت کې. دویم کم وخت دی؟ سحر چې پاسي او دی فرش وي. دریم کم وخت دی؟ چې سټوري چې کله سو سټوري وي هغه سټوري کې چې کم نصیحت وي هغې د وجې نه به دا ماشوم نصیحت اخلي. او څلورم کم دی؟ سو ویډیوز وي یا کارټون هغه ګوري نو هغې کې چې کم نصیحت وي نو هغه دی اخلي. او پنځم کم دی؟ ډرایوینګ دوران کې. نو مونږ نتیجه دا راوویستله کو مونږ غواړو چې د ماشومانو رویې دې بدلې کړو، کو مونږ غواړو چې د ماشومانو اخلاق دې ښه شي، کو مونږ غواړو چې د ماشومانو کې د خود اعتمادي راشي، مینه راشي، محبت راشي. نو مونږ له پکار دادي چې په دغه 2 وختونو کې چې سحر دی او هغه ماسخوتن د اوده کېدو وخت دی او په دې 3 حالتو کې یعنی د کارټون په شکل کې ښه کارټون، دویم یعنی د ویډیو په شکل کې او دریم چې کوم دی د سټوري په شکل کې او څلورم د ډرایوینګ دوران کې دته چې کومه خبره او کوم څیز وویل شي په هغې باندې به دی په اسانۍ سره عمل کولی شي. او چې د دې حالتو نه علاوه وي که نه نو دی بیا ته ټیټه سټیج ته بوځې. څه ته بوځې؟ ټیټه سټیج ته بیا بوځې، هله به ورته نصیحت کې نو هله به دې مني. جزاک الله خیر.